هغې جنسي ټایم کم وي، یعنې دی خپله ښځه انزال ته نشي رسولی. د خپلې ښځې انزال کېدو نه مخکې دی انزال ته ورسي، چې د دې د وجې بیا د دی په کور کې ناروغیانې پیدا کېږي. نو زه تاسو ته د ښځې په جسم کې دارنګې د شهوت مرکز او دارنګې طریقه ښیم چې د هغې استعمال سره به ستاسو ښځه د تاسو نه مخکې انزال ته ورسي. دوستانو دارنګې ډېر نارینه وي چې هغوی د ښځې سره سمدستي کوروالی شروع کړي، نو داسې به کله هم نه کوئ. تاسو به د ښځې سره سمدستي کوروالی بالکل نه کوئ. د کوروالي نه مخکې تاسو د ښځې شهوت راپاسوئ. د ښځې په دارنګې ځایانو باندې لاس ووښئ چې د هغې شهوت راپاسي. تاسو د ښځې په سینو باندې لاسونه ووښئ، د ښځې په خوله باندې خوله کېدئ، د ښځې په سیډ باندې خوله ووښئ، د ښځې په شرمګاه باندې چې کومه د بزر دانه د هغه خپل لاس سره تحریک کول شروع کړئ. ښځې سره دومره د مینې او دومره سیکسي خبرې وکړئ چې د هغې د شرمګاه نه غوړې